دی چې زه باس ته راوختلم او چې تاسو کومه موضوع ټاکلې ده. مهرباني وکړه خورې دغه د جبهو په اړه باندې دا د پاکستان د خوا نه دا د پاکستان ملیشې د دوی په اړه ستا نظر څه شی دی خورې؟ اول خو سلامونه ټولو ته، هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسېږئ، صحت به مو ښه وي. 2 ساعته مې په براډ وچلوه، 2 ساعته په همدې موضوع باندې زه په براډ کې وم. خویندې ورونې راسره وه، خویندې ورونو ټول په همدې باندې بحث وکړلو. په دې کې حتی هغه خویندې چې په بیرون کې وي هغه هم په دې موافقه نه وي چې په افغانستان کې دوباره جنګ وشي. البته زه پوهېږم چې دا جنګ خو داسې جنګ هم نه کېږي، ځکه یوه جبهه چې جوړېږي هغه نو ډېر محدودو خلکو باندې جوړېږي او د محدودو خلک نشي کولی چې په افغانستان کې دومره ډیر تخریبات وکړي. خو بیا هم جنگ کیږي که جنگ طرفدار هر څوک دی هغه یو محدوده یعنی د نوم نه پیدا ده چې جبهه ده. زه وایم چې دوی جبهې جوړولې د دغه جبهو لپاره دغه فکر چې دوی طرحه کړی و دغه حمایت کیږي، خو دوی ځینې لیستونه خپاره کړي دي چې ګویا دا لیستونه زموږ پیسې دي او موږ خپله دغه جبهه خپله حمایت کوو. که چېرته دوی داسې یوه جبهه جوړوله د دې نه مخکې دوی ولې د مذاکرې میز نه جوړولې دغه فکر په دې باندې نه مصرفو چې راځئ موږ به ټول سره یو ځای شو. که چېرته مخامخ موږ ته UN یا نور سازمانونه یا د څومره چې د بشري حقونو سازمانونه دي دې سره موږ مخامخ کېناستې نه شو، حد اقل ایمیل خو وکړو د استجمې ورته ووایو چې موږ په افغانستان کې دغه حقونه غواړو چې په یو نړیوال سټیج کې سره کینو، موږ خپلې خبرې سره تبادله کړو، حق مو دی، وطن مو دی، خاوره مو ده، کېناستلی پې شو. کله چې دوی دا کار نه کوي، جبهې خو ماته معلومیږي چې دا د یو بل غریزې د بل فکر په خاطر باندې جوړ شوي دي چې کامیابیږي نه. افغانستان او نور هغه افغانستان نه دی، له ما نه نیولې بیرته تر ما پورې ټول هوښیاران شوي دي، ټول پوهېږي څه کیسه روانه ده د پردې تر شا، څه کیسه روانه ده د پردې تر مخې او څه خبرې روان دي. او یوه هیله خو له ټولو نه کومه، دا شخصي بحثونه مه راوړئ په ملي مسایلو کې مه راګډوئ. ډېر شخصي بحثونه دي چې هغه پراته دي په مخ کې کیم پراته دي. شخصي بحثونه که موږ راواخلو باور وکړئ تاسې یې پړکېږئ. زما نه نیولې بیرته تر ما پورې هر څوک شخصي ژوند لري، هیڅ څوک حق نه لري شخصي ژوند کې د چا وغږېږي. یو میړه دې وکړو، 2 میړونه دې وکړل، طلاق دې کړو، پرې دې ښودو، همداسې تې لاړې. دا شخصي بحثونه دي، پرېږدئ. ښځه مو وکړله و مو نه کړله، واده دې سره کم و، شوله دې پکې وویشله، وریجې دې پکې وویشلې، پرېږدئ. دا شخصي بحثونه دي. په ملي مسایلو یو ځل وغږېږئ، یو ځل په ملي مسایلو کې که پړه شولی ښه ښه ترخه، که پړه مو کړلو نو بهترینه خبره ده، که پړه شولی خو بیا یې ومنئ. یعنی زه حیرانه پاتې کېږم په ملي مسایلو کې پړه شي دستي شخصي اټیک کوي. ولې وټ از دس شخصي اټیک چې شته کوئ راشي په ملي مسایلو وغږېږئ. زه درته وایم مخکې دا جبهې امکان لرلې 20 کاله 50 کاله 30 کاله هر څه شی چې و دې جبهو امکان لرلو چې دغه امکانات و، مقاومت دیم روان و، پنشیر دیم روان و، نورې ډلې دیم روانې وي، په کابل کې دی بد حالت هم و. ولې اوس امکان نه لري؟ اوس په هیڅ صورت سره امکان نه لري. که ته وایې چې په کابل کې به موږ دغه یو څو نفره د کلب خلک راولو، راځي هم نه، صرف هغه بیرون نه اداره کوي او کابل به راته وران کړي، ولایات به راته وران کړي، په یو صورت هم نه کوي. خپل ځانونه بدناموئ، خپل ځانونو ته توهین کوئ. افغانستان بیا جنګ ته مه بوځئ، که جنګ ته بوځئ محدوده جنګ دی، کمې کونډې لرو، کم یتیمان لرو، پرېږدئ چې د دې په سر باندې پرده واوسېږو، د دې په سر باندې موږ هغه کم لاس چې نیولی دی هغه لاسونه نور مه قطع کوئ. هر هغه څه چې لرئ د مذاکرې د میز نه یې حل کړئ. قلم مو په لاس کې دی، تحصیل لرئ، سواد لرئ، تللي یاستئ، امکانات مو شته دی، دیموکراسي مو د لاس لاندې ده، هغلته مو ټول خبره اوري. مهرباني وکړئ هر هغه دروازه چې ټکوئ هغه وټکوئ. ووایئ چې په نړیواله سطحه ماته میز وټاکه، زه دغې خلکو سره کینم، زما وطن یې په لاس کې دی، زه خپل حقوق دې غواړم، ستا مخه هېڅوک هم نه غواړي، له ما نه نیولې بیرته ما پورې ټول حاضرېږي چې ستا خبره واوري. ولې که چېرته دا کار تاسې نه کوئ په یو صورت هم دغه جبهې مبهې نه کامیابېږي. کرارې کښېنئ، هلته مو عیش عشرت کوئ، ناست اوسئ، ښایسته ژوند لرئ، چې شتې خرابوئ نه په جبهو باندې نښتي یاست. نفیسه خورې ورنډه پوښتنه، آیا ته د نړۍ په دغه څه کم او زیات 195 یا 200 هیوادونو کې داسې هیواد شته دی چې هغلته د دیموکراسي یا جمهوریت د ټوپک په زور رامنځته شوی خورې؟ هیڅ داسې هیواد نشته دی. لومړی خو هیڅ داسې هیواد نشته دی چې جمهوریت یا دیموکراسي یا د خلکو حکومت د رای نه بغیر په ټوپک باندې راشي. هیڅ امکان
ترجمان ولې د ټوپک خبرې کوي مهرباني وکړئ خو میز وټاکئ کنه په ډیپلوماسي باندې مخې ته راشئ رایه ورکړئ انتخابات وکړئ هر هغه څه چې تاسو غواړئ د میز له لارې تعیین کړئ بعد له هغې نه بیا خپله خبره وکړئ که تاسو وایئ چې دغه حکومت هم د ټوپک له لارې راغلی دی خو ټوپک له لارې نه دی راغلی دی هم میز ټاکلی دی هم د ډیپلوماسي له لارې راغلي دوحه کې ښه صحیح ساین وکړلو په دوحه په مسالمت آمیزه ډول باندې راغلي دي کله چې دوی داسې میز ټاکلی شي خو تاسې هم وټاکئ که نه او بله خبر دا ما د نړۍ یو ملک هم نه دی لیدلی چې خپل له ورور سره بیرته خپله جنګېږي او چکچکې همسایه ته وربخلي دوی لګیا دي له خپلو ورونو سره جنګېږي بیرته چکچکې همسایه ته وربخلي دي چې ته راته چکچکې او ډول وهه او زه به د خپل ورور سره جنګېږم امکان نه لري داسې ملک ما بیخي په نړۍ کې نه دی لیدلی دا کارونه صرف زموږ افغانان کوي او بیرته خپلې پښې په تیشه باندې وهي نور خو موږ ستړي یاستو په کومه ژبه مو پوه کړو ټول راشئ په یو میز سره کینئ په یوه دسترخوان سره ډوډۍ وخورئ په یوه دسترخوان سره کینئ یو 20 کاله 40 کاله مو یو بل سره 50 کاله مو یو بل سره ووجل د یو بل ککرۍ مو وخوړلې فایده مو څه شی وکړه ولاکې یوه فایده مو هم کړي هره کونډه چې راتلله هم دا زما کور ته خو راتلله هر یتیم چې راتلله هم دا زما کور ته راتلله نه پاکستان یتیمان لري نه هندوستان کونډې لري نه ایران کونډې لري دا خو زما په کور کې دغه کونډې او یتیمان راغلل ولې داسې ست موږ ترسره کوو ولې په دې بېعقلۍ کې اوس هم واوسېږو چې دغه کونډې پیدا نه وکړو مهرباني مخکې جلال آباد ته راغلي وې د افغانانو په جامه کې د هغوی او د دې خلکو به ترمنځ څه توپیر هیڅ توپیر نشته دی بیخي خټکې ته دې اشاره وکړله هیڅ توپیر نشته دی هیڅ توپیر نشته دی هماغه کورنۍ جګړې هماغه ملیشې چې راغلي وي په هماغه پالیسي باندې دوی روان دي په هماغه ډول باندې دوی هماغه پالیسي مخې ته وړي که هغه د پاکستان له طرف نه راغلي وي همدغه پالیسي مخې ته وړلې همدغې هم همدا کار کوي څوک دی یا پاکستان څوک دی چې د پاکستان لار راشي وا وروره ته زما ورور یې سم صحیح د کابل د میدان هوایي نه راشه سم صحیح راشه موږ درته هرکلی وایو راشه دلته موږ سره کښېنه خبرې راسره وکړه موږ ټول درته هرکلی وایو پاکستان چې شی دی چې ته د هغې له طرف نه راځي او مطلب جنګ او دعوې ته لمن وهې سم صحیح دغه د میدان هوایي د کابل چې دی دغلته راشه موږ ورته یو ګېډۍ ګلان هم در وړو ښه به درته هرکلی موږ ته یې موږ ورور یې خلاص زه خو دوی ته دغه وینا لرم نور خو ولاکې ورته یو څه لرم نه ډېر عالي و خورې الله دې ښه د سره وکړي په دې باندې تبصره به سر د ده خبرې تاییدوو چې افغانستان نور د جګړې تحمل نه لري که څوک وایي چې نه اوس په موږ باندې دا نیوکه کېږي چې ته د افغانانو هغه ته نه ګورې او تا واده وکړه نو ته خبر یې په دې جنګ باندې د څومره افغانانو اقتصاد له منځه ځي څومره تجارتي بزنسونه له منځه ځي څومره خارجي سرمایه چې دا اوس افغانستان ته را روان تاسو باور په خدای وکړئ ما پرون دلته یو څه مېلمنو سره ملاقات وکړ چې له کویټ نه راغلیو کویټیانو نو دومره دلچسپي یې درلودله وایي کاش چې موږ 10 کاله مخکې افغانستان ته راغلی وای نو دغه خلک چې افغانستان ته راځي دا یې دې دپاره نه راځي چې افغانستان ته بمونه راوړي دا د سیاحت دپاره راځي په دنیا کې ډېر ملکونه دي چې د سیاحت له لارې خپل اقتصاد په مخ بیایي نو افغانستان خو داسې یو ملک د تاسو باور په خدای وکړئ خورې تاسو به نورستان نه یې لیدلی زه داسې ورځ په ورځ دا ویډیوګانې نشروم خو چېرته ویډیو چېرته طبي حالت په خپله لیدل دا ډېر فرق لري که په ټوله دنیا کې دغسې ښایسته ځای وي لکه نورستان خو چې کار ورته وشي سړکونه جوړ شي دومره قوي کار روان ده یاره خدای مې دې غاړې نه بندوي چې ما حساب کړی وای نو په هر ځای کې د 1915 شاولې لګیا په دې غرونو کې سړکونو تیږې ماتولې بیا کته یعنې داسې بنیادي کار کېږي چې ما په ډېرو هیوادونو کې نه ده لیدلی بیا همدغه سړک روان د ډایرکټ نورستان پارون ته بیا د پارون د نورستان بدبختي دا وګوره چې دا یو ولایت خو 3 ولسوالیو ته به د لغمان له لارې راځي له مرکز نه لار نسته 2 ولسوالیو ته به د ننګرهار له لارې راځي بیرته به ځې همدغسې شرقي و غربي و دغسې نورستان ورته وایي بیا له مرکز پارون نه دا هره ولسوالۍ هره منطقه یې بېله یوه ښکلا لري نو دغه د سیاحت دپاره دومره بهترینه ځای ده چې صرف دغه افغانان چې له هېواده بهر د سیاحت دپاره ځي چې د دغه پیسې وسپمول سي تاسو باور په خدای وکړئ یوازې نورستان نه چې ټوله مشرقي صرف د سیاحت په پیسو باندې آبادېږي ورسره څنګ کې دغه لار چې د دا له واخان سره نښلېږي زموږ ټول مصنوعات او پروډکټس له افغانستان نه خارج ته ځي یا له خارج نه چین نه دا لار به دومره لنډه شي نو زه دا وایم چې تر ټولو هر څه مهم د افغانستان اقتصاد ته امنیت ده
د افغانستان تجاران د افغانستان نخبگان دا ډیر زړور دي په تجارت کې. تاسو وګورئ یو سړی د پاکستان کې مهاجر ده، اما د ده زړورتیا ته وګوره چې ده په 40 کلونو کې یا په 20 کلونو کې هلته داسې سرمایه ګزاري کړې وه چې اوس له پاکستان نه راځي د پاکستان اقتصاد جام کیږي. دا را سره یقیني ومنئ چې پاکستان اقتصاد ته یوازینۍ ضربه د تورخم او د کوټې او دې دروازو نه ده ورکړې بندېدو، بلکې قوي ضربه هغه افغانانو ورکړله چې دوی په افغانستان کې خپل کاروبارونه پای ته ورسول. څوک لاړل دوبۍ ته، څوک راغلل افغانستان ته، څوک لاړل نورې نړۍ ته، اما دا سرمایه له پاکستان نه ووتله. نو که چېرته موږ زمینه مساعده کو، دومره بهترینه ځایونه موږ په افغانستان کې لرو د سرمایه ګزارۍ دپاره. بدبختي دا ده چې موږ ټول په دې کابل باندې راننوتلي یو، حتی د کابل اوبه مو د مځکې په تل کې ختمې کړي دي. نو موږ ولې چې موږ نور آباد ښارونه نه لرو؟ دا آباد ښارونه خو باید آباد شي که نه؟ موږ باید په نورستان کې آبادي وکړو. وردګو کې، بامیانو کې. جنرال صاحب ما ډېر ولایت افغانستان لیدلی دي، زه خپله خبریاله یم، لیدلي مې دي، تللی یم، ګرځېدلی یم، خپرونې مې پکې کړي دي. نورستان تر هغه سرکه پورې تللی وم چې کار پې روان دی. کونړ مې لیدلی ده، لغمان مې لیدلی ده، ننګرهار مې لیدلی، ډېر ولایات مې لیدلی دي او د دې ترڅنګ مې خپرونې هم پکې کړي دي. خو کیسه دا ده چې موږ ډیر د سرمایه دغه نورستان کې پوهېږئ یو سیاحتي هوټل چې څوک جوړ کړي، تاسې باور وکړئ چې هغه به په نړۍ کې ساری نه لري. هغې کې داسې یو موقعیت شته دی، هغه دغه د غرونو او د دغه ساحې ځایونه چې دي دا واقعیت تورستي ځایونه دي، دلته باید ډیر کار وشي. همدا سرکونه دي، ګوره بامیانو ته زه لاړلم، سرک یې ایله پوخ شوی و، تر هغه بنده پورې زه ولاړلم. سرک پوخ شوی دی مکمل، یعنې لاره ښه ښایسته پخه ده او خلک کولی شي چې لاړ شي. ډیر داسې کارونه شوي دي. خو که چېرته موږ بیا دا کارونه وایو او وایو چې دا کارونه شوي دي، ډایرکټ ټاپې لګېږي چې لابي کوي. نه، لابي نه کوم، حقیقتونه بیانوم. مکتب او پوهنتون چې دی تړل شوی دی، هغه درته زه هم وایم چې تړل شوی دی، باید اخلاص کړي. دا خو له مانه بهتره هېڅوک هم نه پوهېږي او هېڅوک هم پرې دردېدلی له مانه بهتره نه شي، ځکه چې زه په داخل کې یم. تاسو خو قرار بیرون کې ناست یاستئ، تاسو خو بیرون کې مزې کوئ، داخل کې خو همدا مونږ خویندې یاستو، مونږ باندې تړل شوی دی. دې په خطر باندې مونږ واقعا کوشش کوو. ولې دلته ځینې خلک په کمنټونو کې دا لیکي چې دا د ګلالۍ کریمي ځایناستې ده. تاسې ولې په ګلالۍ کریمي شرمېږئ؟ دا خو تاسې پیداوار وایي، تاسې تولید وایي، هېڅ پې شرمېږئ امه، هېڅ پې شرمېږئ امه، تاسې تولید وپې تولید ده. نو زه خو ناستم دا اوس په وطن کې یم، د وطن خبرې کوم او د وطن په اړه باندې خپل نظر څرګندوم. زما او د هغې پر منځ کې فرق همدا دی چې زه وایم چې سبا ته بیا دا تولید موږ ونه لرو، سبا ته بیا موږ همداسې تولیدات ونه لرو چې بیا پې ته خپله هم شرمېږې. ولې پې شرمېږئ؟ خو دا خو همدغې ځینه ولاړله، تاسو سره په تیاره کې ولاړله، اوس تاسې پې شرمېږئ. خدای ته وګورئ، یانو مه شرمېږئ، افتخار پې وکړئ، وایي ګلالۍ کریمي زموږ افتخار ده، داسې ووایي. نو دې باندې شرم خبره نه ده. زه خو ناسته په وطن کې یم، په ما باندې خو څوک هم نه شرمېږي. دا دی پروفایل مې هم خپل دی. بله یم اوس په پاکستان کې دا فهیم صاحب څه نومېږي، کړکه چرګه، هغه خو هم دلته په دې تلویزیونونو کې به دې عجبه فیض هغه خو مې وروره ګله دلته اتله وه او دلته ډېر اوښکې به یې تویول. ایسا یو پروژه راوړئ دلته زما په پتمنه خویندو باندې په پروژه مخې ته وړئ، دلته خپرونو کې ښه محترمه کینوئ، تاسې مکملا هغه زما خویندې پې بې عزته کوئ، بیا وایئ چې ما دا کار کړی دی، کار مې کړی. انتقاد خو بیا تاسې ومنئ. ځکه نن په یو میډیا کې ناسته یم، خو ښه په عزت ناسته یم، دا دې خبرې هم ښه په عزت سره کولی شم، ښه د اسلام په چوکاټ کې کولی شم. خو دا خو تاسې ورته زمینه برابره کړې او دا هغه حقیقتونه دي چې پټېږي نه. په دې میډیا کې له الف نه نیولې تر یا پورې خویندو ته چې څوک بې عزتي کوي هغه یا معلوم دي، او چې څوک ورته زمینه برابروي هغه هم معلوم دي، او څوک چې نه کوي هغه هم معلوم دي. نو تاسې لطفا په ګلالۍ کریمي باندې ویاړ وکړئ، په نجیبه فیض باندې ویاړ وکړئ، دا ستاسې تولید ده او تاسې باید پرې ویاړ وکړئ. او زه چې یم، زه که چېرې ما ته وایي چې زه د جمهوریت تولید یم، ما زده کړې جمهوریت کې کړي دي، څېړنې مې هم کړي دي، دا زما فکر دی. اوس په وطن کې ناسته یم، فرق مې دومره دی چې زه په وطن کې اوس ناسته یم او حقایق وایم. هغه چې ستاسې طرف ته دي هغه مهرباني وکړئ او تاسې پرې ویاړ وکړئ. ډېره مننه. شینواری صاحب د مانځه وخت د تاسو که لایف مخ ته بیایې نو هغه ده زه به لا پرېږدم او که نه زه به مونځ وکړم تاسو ته. فدا صاحب ښایي تاسو لایف مخ ته بوځئ.
مننه. like you know حاجی سفیدا بات نه کې قربان شمرور حاجی سفیدا یو مليون چې پوره شي بس لوی غویا دی او تاسو به وخورئ موږ ته یې څه موږ خو وطن کې ورور محمد اور مهرباني وکړه خبره کوم د نصیب الله اشنا سره فالو کوي او د جنرال صاحب نږدې ملګری ده د مګم ملګری ده لاندې سیده وسله خوښې کوي هغه علما چې په جمهوریت کې دندې لرلې معاش اخیسته او اکثره په خارج کې دي یا په داخل د افغانستان کې دي نور علما خوښې کوي د جمهوریت علما درته ښیم دوی د راجکسي مهرباني دوی کې د افغانستان د نظام